او چې سمې ډېرې رانه تاو راتاو وي چې سمې ډېرې رانه تاو راتاو وي د دې دپاره بنجاري شي سړی عربستان مومند صاحب ته خواست کومه چې راشي خپل کلام واورئ عربستان مومند بسم الله الرحمن الرحیم راغلي چې څومره مېلمانه دي ټولو ته هرکلی او ستړي مه شئ السلام علیکم یو رومانوي غزل دی ما ته د کراوډ نه پته ولګېده چې رومانوي خوښوي په تش کتلو ګناهګار شوم سزاوار یې کړمه په تش کتلو ګناهګار شوم سزاوار یې کړمه لکه منصور بې ګناه په سر د دار یې کړمه سم قیامت جوړ شو چې په غلا مې ورته وکتله سم قیامت جوړ شو چې په غلا مې ورته وکتله تورې راپورې بې قصوره کړ سنګسار یې کړمه او دا زمانه او دا ژوندون واړه فاني دي دواړه دا زمانه او دا ژوندون واړه فاني دي دواړه ډېره بې حسه ربیه لري بیمار یې کړمه او یار سره ناست ومه وصال و خوشحالي وه ډېره یار سره ناست ومه وصال و خوشحالي وه ډېره کور د بېلتون خورشه جدا سم د ګلزار یې کړمه او ما ویل چې زه څنګه صادق یم یار به هم داسې وي ما ویل چې زه څنګه صادق یم یار به هم داسې وي په خوب وده زه د غفلت ومه بیدار یې کړمه او عربستانه تنګ دستي ده هم نفسي نفسي ده عربستانه تنګ دستي ده هم نفسي نفسي ده دغه حالات کړکېچنو ډېر هوښیار یې کړمه والسلام د غزل نه وړاندې شعرونه وایم چې غوښتنه د خپل حق کوم کافر یم چې غوښتنه د خپل حق کوم کافر یم بس چې تا ته سر ټیټي کړم مسلمان یم مینه یمه څوک چې مې چیړینو مینه یمه څوک چې مې چیړینو بیا سیلی یمه جاکړ یمه طوفان یم مینه یمه څوک چې مې چیړینو بیا سیلی یمه جاکړ یمه طوفان یم ستا د تور نظامه خدایږه که ویرېږم رالوي شوی بلا سختو کې افغان یم دغه غزل چې نه په لاره ترېنه تګ د ملا هم نشم کولی په لاره ترېنه تګ د ملا هم نشم کولی د دې خلکو د لاسه ګډا هم نشم کولی په لاره ترېنه تګ د ملا هم نشم کولی د دې خلکو د لاسه ګډا هم نشم کولی یو چاته که په تور ماښام خیرې کولی نشم خو خپل ارمان ته ګوره دعا هم نشم کولی یو چاته که په تور ماښام خیرې کولی نشم خو خپل ارمان ته ګوره دعا هم نشم کولی او دا زړه مې ستا د حسن تر دې حده غلام شوی درمان صاحب دا زړه مې ستا د حسن تر دې حده غلام شوی چې اوس ترېنه زه خپله رضا هم نشم کولی او بابا یې راله مړ کړه د خان دومره قرض و چې تپوس ترې د مړ شوي بابا هم نشم کولی مننه بابا یې راله مړ کړه د خان دومره قرض و چې تپوس ترې د مړ شوي بابا هم نشم کولی او سالاره که هر څو پښتانه ستوري د فلک یو خو دلته داسې یم چې رڼا هم نشم کولی ډېره زیاته مننه ستا سترګې د غزلې ستا رخسار د کتاب پاڼې ستا سترګې د غزلې ستا رخسار د کتاب پاڼې او کتو ته وي هر وخت په انتظار د کتاب پاڼې او زما د ژوند ارمان پکې په تورو رنجو لیک دی زما د ژوند ارمان پکې په تورو رنجو لیک دی زه اړومه ځکه په قلعر د کتاب پاڼې چې ستا د دروغو تعریفونه کوم ښه سړی یم چې ستا د دروغو تعریفونه کوم ښه سړی یم او چې تا ته سپینې سپینې وایم بیا نه سړی یم چې ستا د دروغو تعریفونه کوم ښه سړی یم او چې تا ته سپینې سپینې وایم بیا نه سړی یم او دې ته انا وایي یار دې ته سړیتوب نه وایي دې ته انا وایي یار دې ته سړیتوب نه وایي چې ته وایې زه سړی یم او زه وایم زه سړی یم د یار له مخه خپل رقیب ته دومره ښکته شمه ډېره مننه صدر صاحب د یار له مخه خپل رقیب ته دومره ښکته شمه چې ورته وایم سړی ته یې زه به څه سړی یم د یار له مخه خپل رقیب ته دومره ښکته شمه چې ورته وایم سړی ته یې زه به څه سړی یم او کالجانو ته شعر ډالی دی چې دا چې په ملا باندې نری لکه ویښته جونه وي دا چې په ملا باندې نری لکه ویښته جونه وي
خود به په زړه باندې نری لکه ویښته سړی یم. او شعر دی چې د درد او حسن دواړو داسې انتظام پیدا شو، د درد او حسن دواړو داسې انتظام پیدا شو، زړه کې مې خم شو چې په زلفو کې د لام پیدا شو. د درد او حسن دواړو داسې انتظام پیدا شو، زړه کې مې خم شو چې په زلفو کې د لام پیدا شو. زما د وصل د تودې تندې اثر د لاندې، زما د وصل د تودې تندې اثر د لاندې، سترګو د ست وکو په شونډو کې د جام پیدا شو. او زما په زړه کې به د قدر انتها ولري، زما په زړه کې به د قدر انتها ولري که د په شونډو معمولي غوندې الزام پیدا شو. ډېره مننه. او د یو نظر کتو د یو جهان مننه کوم، د یو نظر کتو د یو جهان مننه کوم، ماته د نه کتل خو ماته د بس پام پیدا شو. ډېره مننه. او هر رنګ نظر به ورپسې نیت خامخا تړي چی، هر رنګ نظر به ورپسې نیت خامخا تړي چې د وریځو منځ کې د شنو جامو امام پیدا شو. ډېره مننه. او هر رنګ نظر به ورپسې نیت خامخا تړي چې د وریځو منځ کې د شنو جامو امام پیدا شو. ډېره مننه. او تندې د ګونجې کړو په شونډه د غاښونه زور کړل، تندې د ګونجې کړو په شونډه د غاښونه زور کړل، زما په زړه کې د بې حده احترام پیدا شو. او مبارک شي جی مالدار دی نکنام پیدا شو، او مبارک شي جی مالدار دی نکنام پیدا شو. غریب کار څومره سړی دی خو بدنام پیدا شو. غریبۍ داسې لیونی لوږې لور وستم چې، غریبۍ داسې لیونی لوږې لور وستم چې دانه مې وخوړه خو غاړه کې مې دام پیدا شو. او غلطه یې دوه ستوري مزید په وږو ولګول، غلطه یې دوه ستوري مزید په وږو ولګول، زمونږ په ملک عجیبه غوندې نظام پیدا شو. ډېره مننه. او یو څوک رایاد شو زړه مې درد وکړو او ومې جړل، یو څوک رایاد شو زړه مې درد وکړو او ومې جړل. حبیبه داسې کیفیت چې الهام پیدا شو. ډېره مننه. رحم ډېره مننه. زه یې نمه چې ډېر ځوانان دي، نو دې ځوانانو ته یو قطعه ډالۍ چې لیندې منځ کې پټاق شولې زلمیه، لیندې منځ کې پټاق شولې زلمیه، بس لاړې د ټیک ټاک شولې زلمیه، لیندې منځ کې پټاق شولې زلمیه، بس لاړې د ټیک ټاک شولې زلمیه، معاشرې له بل مشال به په یو وخت معاشرې له خطرناک شولې زلمیه. او یو دوه درې هایکو دي چې زمونږ د دور دغه ښکلي زورور دي څومره، زمونږ د دور دغه ښکلي زورور دي څومره چې زمونږ په شان په ډېرو باندې سر وګرځو، دې کې غټ لاس د ګوډل پرن د کپنۍ ښکارېږي. مننه. او بابا چې مننه. زمونږ د دور دغه ښکلي زورور دي څومره چې زمونږ په شان په ډېرو باندې سر وګرځو، دې کې غټ لاس د ګوډل پرن د کپنۍ ښکارېږي. او بله ایکو ده چې بابا چې راته ووایي په قار شم، بابا چې راته ووایي په قار شم، لاس پې راکاږم ویم توره ده لا ګیرې له پټه باندې رنګ ورکوم. او بله ایکو ده چې غالبا چې بله ایکو یېره شوه. او کلام طرف ته به راشم چې د دې کلام غوښتنه ځینې یو ملګري وکړله، نو مزاحیه کلام دی چې اله به سم کاروباري شي سړی، اباسین صاحب، اله به سم کاروباري شي سړی چې په میله کې مداري شي سړی. او بیا دې مزې کوي بس ټول عمر نو بخښنې سره، بیا دې مزې کوي بس ټول عمر نو یو ځل نوکر چې سرکاري شي سړی، او ترېنه واده چې محبوبه بلته شي، ترېنه واده چې محبوبه بلته شي، سګرټ شروع کړي نسواري شي سړی. او رقیب والا د سړي بچی شي، رقیب والا د سړي بچی شي، لکه د غوی ورته سیري شي سړی. او ښکلو نو تیښتې ته راوستی یمه، ښکلو نو تیښتې ته راوستی یمه، مړه بیخي ته انکاري شي سړی. او بیا به ورځم په کت کبډي خو چې، بیا به ورځم په کت کبډي خو چې کله چې پاتې اخیري شي سړی. او میخونه خښ کي په سړک کې ورته، میخونه خښ کي په سړک کې ورته، کله چې سم دم پنچري شي سړی. او بس خو چې یو ځل وی قبوله مې ده،
بس خو چې یو ځل وي قبوله مې دا باب مشقته قید عمري شي سړی او بیخي به خلاص د دې لانجو ګونجو شي چې لیونی شي اثري شي سړی او ویم چې دا پلار دې کوی کاب ته بوځي بڼه ملګری د پیري شي سړی او د دې ګرانۍ خو دې بیا لاس را خلاص وي جهانګیر ترین شي زرداري شي سړی او چې سمې ډېرې رانه تاو راتاو وي د دې دپاره بنجاري شي سړی چې سمې ډېرې رانه تاو راتاو وي د دې دپاره بنجاري شي سړی او اخري شعر دی چې جمیله خلق ورته حاجي وایي بیا لږ چې په جیب باندې باري شي سړی ډېره مننه د چا سره یاري کومه ته څه خبرې چې د چا سره یاري کومه یو ستا غمونه بل د تا سره یاري کومه او د یو تعویض دپاره 10 میله مزل کومه د هغه برکلي مولا سره یاري کومه دا یو غزل دی چې اباسین صاحب چې په کورو په شرابو که په بنګو کې نشه ده که نه په دغه څو دانې لونګو کې نشه ده او رباب که په ستار که په شپېلۍ کې به نشوي که نه د مطرب ګوتو او آهنګو کې نشه ده او محفل خمار دی که دا سترګې شرابي دي ته وګوره که نه د بنګړو شرنګو کې نشه ده او دا هسې نوم بدنام دی که څه چل پکې ضرور دی که نه په دې تورمخو په بدرنګو کې نشه ده اباسین صاحب دا هسې نوم بدنام دی که څه چل پکې ضرور دی که نه په دې تورمخو په بدرنګو کې نشه ده او وفا په کم کې ډېره او جفا په کم کې ډېره په سپینو که په تورو غنم رنګو کې نشه ده او رنجو که په کجلو که خالونو کې د ډېره دا ستا په تبسم که په اترنګو کې نشه ده مننه یو جهان